د سترې محکمې د محترم رئیس او قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په هدایت د قضایي تفتیش د عمومي رئیس مفتي محمد ابراهیم جان ابوالحفاظ په مشرۍ وپلاوي چې په تشکیل کې 8 کسه علماو شتون درلود د کابل ولایت د محاکمو د تیرو فعالیتونو پر څېړنې د کابل ولایت له زندانونو او توقیف خونو لیدنه وکړه. د هلمند ولایت د مرافعه محکمې ریاست په مقام کې د یادې محکمې د رئیس محترم مولوي محمد نبی حماس په مشرۍ د یاد ولایت محاکمو د مسؤلینو اداري غونډه ترسره شوه. د کابل د مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت د حقوقو له ریاست څخه لیدنه وکړه. د کابل ښار د اسناد او وثایقو شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 611 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د پکتیا د مرافعه محکمې رئیس د یوه پلاوي په مشرۍ د زازي ایوب او احمد خیلو له ابتدایه محاکمو لیدنه وکړه. د میدان وردګ ولایت د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ اداري ناسته ترسره شوه. د اروزګان د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ قضایي او اداري ناسته ترسره شوه. د جوزجان ولایت د علماو شورا د دې ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس سره غونډه ترسره کړه. د سمنګان ولایت محاکمو د یوې میاشتې په ترڅ کې 113 دوسیې حل کړي. د دایکنډي ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 14 دوسیې پر حل او فصل سربیره 15 بېلابېل وثایق اجرا کړي. د کابل ښار د ثبت او اسنادو شپږو امریتونو د 2 اونیو په ترڅ کې د 611 بېلابېل وثایق اجرا کړي. د کابل ښار تجارتي ابتدایي محکمې او د څلورو زونونو ابتدایي محاکمو د 2 اونیو په ترڅ کې 314 دوسیې حل کړي. د کندوز ولایت مرافعه محکمې رئیس د یوه پلاوي په ګډون د دې ولایت امام صاحب او کلباد ولسوالۍ د ابتدایي محاکمو حقوقي مدیریتونو څخه لیدنه ترسره کړه. د غزني ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د شاري ابتدایي محکمې له دیوانونو څخه لیدنه ترسره کړه. د بغلان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 214 دوسیو پر حل او فصل سربیره 3 بېلابېل وثایق اجرا کړي. د کابل ښار ابتدایي محکمې 2 زون اداري جلسه ترسره شوه. د فاریاب ولایت د مرافعه محکمې عدلي، قضایي او اجرایوي همغږۍ غونډه ترسره شوه.